بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زیم ستاسو په چوپړ کې اوس راځو چې څنګه مثال د ټیبل ته فارمات ورکوو یا دا ټیبل ته اړو. راځو مثال په هم تب کې کوم دلته راشو هم تب ته دلته دی چې مثال فارمات از ټیبل که دلته متوجه شي مثال هر ټیبل چې تاسو خوښوئ د دې نه ورته کلیک کوئ اوکې مثال دا ټیبل راسن یو فارمات ورته غوره کوئ. مثال بیرته ورته چې کنټرول زد بیرته راځم انسرت ته د دې نه هم کولی شئ چې انسرت ټیبل اوکې راسن ډیفالت فارمات تاسو ته وښیي. نو اوس موږ دلته هر یو که بل فارمات ډیفالت کولی شو چې ډیفالت دغه فارمات موږ ته ډیفالت که. راځو دا طریقه وه چې مثال څنګه موږ یو ټیبل ساده ټیبل فارمات کوو. په دې شکل دلته موږ مختلف فارماتونه لرو. مثال هر فارمات چې تاسو غوره کړئ دلته تاسو ته ښیي. که چېرته مو ټیبل نه یې غوره کړی نو تاسو فارمات دلته نشئ لیدلی چې په دې شکل کم شکلونه تاسو کولی شئ چې خپله نیو سټایل ورکړئ ورته چې کلیر دا فارمات به کلیر کړي. مثال بیرته راځو ورته چې مثال دغه فارمات ورکړه که لرې کوو ورته چې کلیر که نیو سټایل مثال کولی شو چې مثال ورته چې دا سایز او اندازه او فارمات یا لاس کالم په دې فارمات که د دې نه ورته فارماتونه غوره کولی شو. راځو دلته لیکلي دي چې مثال ګوره دا فلتر بټن دی مثال ډیزاین کې که چېرته تاسو په دې حالت کې هستئ او ټیبل یې مثال ګوره دلته لیکلي ټیبل ټولز ډیزاین ته راشئ. ډیزاین کې ګوره دا فلتر بټن لرې که لرې شو فلتر مثلا کیپیبلیټي د فلتر ته نه لرې شوه چې څنګه فلترینګ کوي ګوره اوس فلتر کولی شئ تاسې. دلته راشم فرست کالم ګوره دی بولډ که دا کالم وګورئ بولډ دی که لرې کوم وګوره بیرته عادي حالت بولډ که لاس کالم ورته ونیسم دا اخرنی کالم دی وګورئ مثال بولډ صحیح ده. که ورته وایم چې باینډډ کالم ونیسم دا یو کالم بعد به دا سره یو ځای کړي مثال هغه سپینوالی به لرې شي. ګورئ که سپینوالی دی که نشته دی بیرته ترې لرې کوئ. ټوټل را اضافه که مثال دا ټوټل را اضافه شوه مثال دا بیرته لرې کوئ. هیډر را لرې کوئ بیرته راولئ په دې شکل سره باینډډ را مثال هغه فارمټینګ ترې لرې شو چې مثال کم رنګ چې ورکړل شوی نو بیرته چې کلیک کوئ بیرته به فارمټینګ راشي. تاسو کولی شئ چې مثال دغه ټیبل ایکسپورټ کې شیر پوینټ یا ویزیو ته په ټیبل ډیاګرام په شکل باندې. راځو دلته مثال موږ په سلایسر باندې کار کوو. دا پای وی ټیبل باندې به کار وکړو مثال چې څنګه پای ټیبل باندې تاسو کار کوئ. راځو اول مثال دلته یو بل آپشن باندې کار کوو ریسایز مثال دلته نوم ورته ورکوم ورته وایم چې ډیټا ټیبل دی نوم شو ډیټا ټیبل ورته لیکم چې ډیټا ټیبل 2019 یا 2020 انټر مثال دا یو څه مخکې سپیس او ډیټا ټیبل کیدای شي چې د دې ریزرف نوم نومي د دې ټیبل نوم ډیټا ټیبل شو. دلته مونږ نوم ورته ورکړه دیز کې نیم ټیبل نیم ورکولی شو. ورته چې ریسایز تر کوم ځای پورې ګوره د دې رینج چې دی دلته لیکلي چې مثال دغومره رینج کې دا ټیبل دی. اوس دا ګوره جي کالم دی اوس زه ورته وایم چې ای کالم دلته راځم ورته وایم ای مثال تر ای کالمه پورې مثال دا ټیبل به تر ای کالمه شي. دې خواته ګوره خپل هغه پخواني عادي حالت ته راغی. بیرته ورته وایم چې کنټرول زد بیرته لرې کوم. راځم په سلایس دلته یو سلایسر اضافه کوم. انظر نه تاسو کولی شئ سلایسر اضافه کړئ یا ډیزاین ته راشئ د دیز نه مثال دا سلایسر انسرت سلایسر په دې خو به انشاءالله پوه شوي یاست چې مثال څنګه فارمات کوئ. اوس راځو سلایسر ته په سلایسر باندې کلیک کوو. سلایسر دلته راځو ورته چې په کم دوه نیسو درې نیسو هر یو چې نیسئ مثال هماغومره تاسو ته به عکسونه اوپن کوي. ورته وایم چې په ډیپارټمنټ به ونیسم او بل به سټیټس ونیسم که څومره تاسو سره کوي هغومره تاسو ته راوړي خو دوه دانې به زه سلیکټ کړم چې هغه دلته راشي. اوس لږ به زه د دې د ویو وړوکی کړم چې مثال زوم به کم کړم چې دا دواړه دلته ځای شي یا کم به یې کړم زیات مې کړو زوم اوټ مې کړو. دلته راغلم اوس ګوره دوه سلایسر وینډوز دلته لرم مثال دا وګورئ په دې شکل سره د دې مثال که چې زه دا سلایسر دلته راولم ورته فارورډ برینګ فارورډ یا
برینګ ټو فرند مثال دلته ورته چې سینډ ټو باک بیرته لاړ شاته که زه دلته راشم ورته وایم چې برینګ ټو فرند بیرته پاس راغی نو د دې نه مثال هغه الاینمنټ هم تاسو که دواړه به سلیکټ کوئ دلته به راشئ ورته چې مثال الاینمنټ کوم خواته لیفت رایټ ټاپ کوم ځای ته مثال هغه الاینمنټ به برابر الاینمنټ خو عادي شیانه دي چې تاسو کولی شئ چې دغه کړئ دا دواړه ګروپ کولی هم شئ مثال چې ګروپ یې کړئ ښه اوس تاسو دا کولی شئ چې دې ځای کې راشئ ډیپارټمنټ ته دلته ګوره ورته چې 2 کالمه کړه مثال دا به زه واخلم 2 کالمه کوم ګوره په 2 کالمه شو مثال که بټن دلته کلیک کړم اکاونټینګ ګوره ډیپارټمنټ دا ځان ته اکاونټینګ دلته که بیرته کلیر کړم په دې باندې کلیر که فلټر کې راشم دلته ګوره دلته به کلیک کوم بیا به یو سلیکټ کوم خو دلته دا راسن ماته ښکاري دلته ویو دی ویزیبل دی نو زه راسن کولی شم چې مثال د دې نه په اسانه سره سلیکشن وکړم که موږ دلته راشو اپشن ته اپشن کې ګوره دلته تغییرات راوستی شو چې یو ته یو رنګ ورکړو ګوره بل ته بل رنګ ورکړو مثال دا رنګ به دې ته ورکړو دې ته بل رنګ شو مثال د دې دا مو سلیکټ کړو د دې هایټ بټن یې هایټ یې زیات کړه مثال وایډ یې کم کړه زیات کړه مثال په دې شکل ته کولی شئ ګورئ تاسې کولی شئ چې مثال هایټ وایډ زیات کړئ دلته راشئ مثال د دې باکس هایټ وایډ زیات کړئ مثال کمه یې کړئ داسې په دې شکل سره کولی شئ چې تاسو کم زیات کړئ مثال وایډ یې زیات کړئ هایټ یې زیات کړئ دا بیرته زه به ورته وایم چې یو بیرته به یو شي یو کالم کې به راشي دا ټول په یو کالم کې راغی سکرول بار هم ورسره راغی نو زه بیرته دا سلیکټ کوم او ورته وایم چې دا هایټ به لږ کم کړم په دې شکل سره نو دا سکرول بار به هم لرې شي که اوس زه راشم ورته وایم چې کانټراکټ سټاف دا ماته ځان د کانټراکټ سټاف دلته ښایي ورته وایم که فول ټایم سټاف فول ټایم سټاف ښایي په فول ټایم کې ګوره دلته دا ګوره نه ښایي مثال په دې شکل یعنې دغه ویلو په دې کې نشته ده دا به بیرته کلیر کړم فول ټایم سټاف ګوره وایي دغه چې دا مثال دغه ډیپارټمنټ په دې کې نشته ګوره فیسیلیټیز ان انجینرینګ که دې کې تاسو راشئ فیسیلیټي انجینرینګ ګوره دلته نشته دی نو ځکه دا سپین دی په دې شکل دی که چېرته دا کلیر کړو او دلته دا سلیکټ کړو مثال ګوره دی کانټراکټ هم شته او دا هم شته که کریټیو ته راشو دې کې فول ټایم دی دې کې ګوره کانټراکټډ به نشته ګوره دا په دې رنګ باندې شو سپین غوندې شو که راشو مثال دلته وګورو په دې کې دا خو یا سټیټس کې راشو دلته وګورو کانټراکټډ نشته نو دا سپین شو د دې نه بیرته راځو دا کلیر کوو په دې شکل سره یعنې دا سلایسر چې څنګه تاسو په اسانه توګه کولی شئ چې خپل ډیټا فلټرینګ وکړئ که څومره ډېره وي خو په ډیپارټمنټ او مشخصه کټګوري تاسو ورته غوره کوئ په هغې باندې فلټرینګ وکړئ یعنې دا اسانه طریقه د فلټرینګ ده تاسو کولی شئ چې مثال د دې څخه ګټه پورته کړئ الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي او په خپل ورځني ژوند کې ترې په هغه ځایونو کې چې ورته اړتیا دي ستاسو وکاروئ